دلته مې دې پلار ته څه ویل الله دې پکې خیر وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا جی څنګه دی؟ خیر دی بچې څنګه یې؟ خیریت دی؟ خیر دی شکر دی. بچنګي ډېره چیرې لګې الله دې کرم وکړي. نن خو ستا رزلټ وکړه. دا موسم ګرم دی مکمل. موسم پرېږده بچې رزلټ دی. پرېږده ته مړه په دا خبرې پرېږده چې کله چې بد دا زور غلو کومه ته ډمسي راکاله ډمسي راکه بچې مې دیاله ډمسي نه وته دا خبره ته راکه مړه خدای خیر په پاس شوی خو یې که نه بس سمې شوي دی ये बच्चे تا خو په هر سبجیکټ کې 33 اغشتې دي دا خره چې په اسلامیات کې دی 34 دي په دې ورځ مې بادام خوړلو خره چې د اسلام نه نه خارج شي اسلام کې نه دا اوس وګورئ بادام مې خوړلیو راځه کېنه توره داسې بواله کېنه یا بچې ستانه خو زما ډېر امیدونه تا خو زما په امیدونو باندې ایرې واغلی تا چې زه راته ګورم وینه راکې وچې شوې وینې ډېر بې خوند دی د اسلامیات تپاس نه ده نو دا بادام تا صرف د اسلامیات کې ته خوړلي وله اسلامیات راته کوي د دې په ځای باندې خو مې چې درته کې افغانستان ته تعلیم لېږلی وی نو بهتره به وه بابا اسلام نه قوتې نیم که نه جوابونه را بیا راکې خدای دې واخله ډېر ناقابله ستا په شان نافرمانه الواد خو د خدای چاله نه ورکوي یا بچې د ماشوم څه ګناه کړی چې تا به داسې راایښي دي تا په خپل وخت توره کړې ده بابا په دوی مه خفه کېږه تا موږ له څه سهولت راکړو تا خو چې کوم دی نو موږ له به سر 2 روپۍ راکړه چې ولوله او داخله هم د کال 15 روپۍ وه کتابونه به راله حکومت راکوله ده له ما کم وسایل ورکړي دي نو ده د کمۍ ده څه دی ده ته د ګاډو کمې دی ده ته د پیسو کمې دی ده ته کمې ده څه دی بابا ته موږ دوی سره کمپیر کې موږ ته خو به یو ټایم پراټه ملاوې ده او یو ټایم به سپوره ملاوې ده دا زموږ زندګي وه ته موږ دوی سره کمپیر کې بابا یا الله خدای پاک کړو خلاص مې کې دی زه اوس په دې سوچ کې یم چې تا له به زه مخکې څه کوم تا د خو په اګریکلچر یونیورسټۍ کې هم داخله نه ملاوېږي بابا ته سره اوس زه څه وکړم دې زه په کوم ځای کې داخل کړم مخکې تعلیم دې کوم ځای نه پوره لکه دې کې د جګړو څه دي زه له مشوره در کوم که نه ده ته په اګریکلچر کې داخله نه ملاوېږي په باچا خان مرکز کې ورته داخله ملاوېږي هلته دې ورشي بابا ستاسو دا خبره بالکل ټیک ده یاره کا ستاسو خیال دی بابا په دې مشوره کې دغه مې لګي ډول ډبلي څوک کورنا تاسو انسټان دا د بادامو وخت نه دی وخت کې ډول ډبلو وای خدای پاکه دا ډبلي به الواد چاله ورمکه درخواست داري پښتنو ته چې کم ماشوم کم نمبر والی او چې صرف پاس شي کنه نو ماشوم اپریشیټ کې زندگی ډیره وګدره او تاسو ته پته ده زمونږ چې نن سبا کم خلک ملک چلی نو هغوی کومه توره والی ده هغه کم داسې تعلیم افتري چې په پاکستان کې ژوند تېروئ نو د نمبرو غم مه کوئ په پاکستان کې صرف د پاس غم کوئ او انشاءالله چې صرف میټرک یې که نه نو میټرکولیټ چې کوم دی نو هغوی خو نن پاکستان چلی نو دوی به خپل کور هم ډېر ښه چلی او کاروبار به هم ډېر زیات ښه چلی ماشوم په نمبرو باندې مه بې عزته کوئ ماشوم اپریشیټ کوئ زمونږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې ماشومان ته مه کارېږئ اپریشیټ